په هغه غونډه کې چې د 1400 لمریز کال د سکتوري ادارو رئیسانو په انکشاف پلان خبرې کولې، د یوشمېر ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کړی چې په دې ولایت کې پروژې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي او هغه ولسوالیو ته زیاتې پروژې ورکول کیږي چې په ملي شورا کې استازي لري. نیوکه دا ده چې د ولایت له مرکزه په لرې واټن کې پرتې او نامنه ولسوالیو ته د حکومت پام د انکشافي پروژو په برخه کې نشته. ولسوالیو غوژه بدل سیستم بردن از نقشه افغانستان خارج کرد. ولسوالیو در هیچ مورد چه کمک‌های دونرها می‌آید چه کمک‌های بازسازی که به حساب پلانگذاری خود دولت است، هیچ ولسوالیو دهنی غوری در نظر گرفته نمیشه. نمی‌فهمم یا بیخی ما را جواب بگوین که ما بیخی از خاک افغانستان خارج شویم یا یک کمک توجه بکنید. در بعضی ولسوالی‌ها 7 پروژه 6 پروژه مد نظر گرفته شده بود، در بعضی ولسوالی‌ها 2 پروژه و 3 پروژه مد نظر گرفته شده بود که جواب اینها البته تطبیق پروژه به شکل متوازن. این فکر کنم حق تلفی هست، یک جفای خیلی بود. ولسوالیایی که در دست است باید نظر به ولسوالیایی که نزدیک به مرکز هست آنها مشکلات بیشتر دارن. د بغلان نور اوسیدونکي وایي چې پروژې په دې ولایت کې هغو ولسوالیو ته زیاتې ورکول کیږي چې په ولایتي شورا ولسي جرګه کې استازي لري، خو هغه ولسوالۍ چې وکیلان نه لري د خدای هیلې ته خلک ناست او حکومت هم ورته پام نه کوي. شما نیاز به این داریم که زمین اسناد خود خارج از پلان انکشافی تایید کنید برین تا مرکز و در اونجا قبلا وکیل صاحب گفت که اونجا کسایی هست وکیل صاحبای هست. خب اینمی حالت روان است تا زمانی که یک وکیل نداشته باشی در وطن پروژه گرفته نمیتونی. هیچ کسی پیش در روزه موضوع نمیاد تک تک کنه کاکا چیز رد داریم بر تو انجام میدم. خو له دې ټولو نیوکو سره سره د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازی وایي چې ټولو ولسوالیو ته پام کوي او په عادلانه ډول خپلو امکانات ته په کتو پکې پروژې تطبیقوي. احساس نکنن که گویا دولت توجه ندارد در قسمت ولسوالی‌های دوردست تا واسه توانی که از طرف ما توان داشته باشیم که کمک کرده بتونیم. ما در خدمت هستیم. رهبری ولایت در مجموع ادارات ملکی و نظامی تمام رؤسا در خدمت تمام مردم ولایت بغلان است. شب و روز کار میکنند، زحمت میکشند، ولی که چقدر نتیجه میته نمیته ولی زحمت خدا دوستای ما میکنه. که مسئولین وایي چې ټول ولسوالیو ته پروژې په عادلانه ډول ورکول کیږي او هیڅ ولسوالۍ له پامه نه ده غورځولې، خو د بغلان ولایت مرکزي بغلان، دهني غوري، دوشي او نهرین هغه ګڼ نفوس ولسوالۍ دي چې تیر 19 کاله پکې د بیا رغونې کارونه د نورو ولسوالیو په څیر نه دي شوي او توپیریز چلند یې د اوسیدونکو باور ورسره کیږي. نورګل اندروال، میلمه راډیو، بغلان.